چې ما ورته وویل زه خو سکول وایم. نو خبرې مورې خان راته څه ووې؟ مور ترې زار بچیا څه یې درته ووې ها؟ نو د ظفر علي ظفر افسانه کچکول ستاسو پام ورته غواړم. دا د هاړ میاشت وه، ګرمي ښه په خمار وه، پیریانو تنرونه اچولي وو او ځمکې اسمان خوله ورکړې وه. هسې هم سږکال ډېره سوکړه وه د باران هډو، چېرته پته نه لګېده. ګل خان سر وهلی بر وهلی ستړی ستومانه کور ته راننوته او په یو چرړانګه کټ کې خور وور بې ځانه پرېوته. ګلابي مخ ورله غرمو سوی سکور کړی و، د تندي په ګونجو کې خولۍ لکه د پرخې ځلېدی. ډېر خفه او زهیر و. مور چې وړوکي ګل خان داسې خفه او بېدمه ولیدو نو ډېره ناکلاره شوه. ګل خان سره خوا کې د کټ په بازو کېناسته او د خپلې شلېدلې لوپټې په پلو یې ورله خولې وچې کړې او ډېر په مینه او فکرمنده لهجه کې ترې تپوس وکړو: ګل خانه زویه، دا په تا څه وشو؟ ولې داسې خفه یې؟ چا در سره جنګ کړی دی؟ او ته خو تش تور راغلی. ګل خان سرې او ستړې ستړې سترګې راواړولې او مور ته یې په ژړغوني اواز جواب ورکړو: مور ډېر وګرځېدم، ډېر زیات ستړی شوم. میرې او ورشوګانې خو د تندې د لاسه لوغړنې پرتې دي او موږ غریبانان څوک خپلو پټو ته کله پرېږدي. شینکۍ مې له کومې راوړې وې؟ ګل خانه زویه، نو د هغه لښکر خان نایک دې پټي ته به تللی وې که نه؟ مور ورته وویل: تللی وم مورې، هغه هم راوشړلم. ډېرې ستغې سپورې یې راته وویې چې ولې دا د لوانده خوړ خیرات دی، څه لکه د بې مهاره اوښ هر وخت راخطا یې. ګل خان ځواب ورکړو. مور چې د ګل خان دا جواب واورېدو نو لښکر خان ته فکر یووړه. زاړه وختونه یې رامخې ته شو. د ګل خان پلار کچکول د لښکر خان دهقان و. ټوله ورځ به یې په پټو کې خواري کوله. که چېرته ساعت ګړی به وزګار شو نو خان به چېرته په څه کار بېګار یا استازی پسې ولېږلو او لکه د نورو دهقانانو به یې په لمبر د شپې څوکۍ هم کوله. کله به چې ستړی ستومانه کور ته راغی نو تندي به یې خندل. هغې سره یې کله هم جنګ جګړه څه چې سخته خبره هم نه وه کړې او نه یې چېرې د خپلې بېوسۍ او بې عرضۍ ګیله قدرې هم په شونډو راغلې وه. هغې هم چېرته داسې فرمایش نه و کړی چې د هغې پوره کول د کچکول په وس کې نه و. ژوند همدغسې د ارمانونو او حسرتونو په مرۍ غلی تېرېده. خان د خپل مشر زوی باور خان د واده تعبیه وکړه. مور و پلار د مودو ارمانونه د زوی په واده رجول غوښتل. هسې هم خانانو ته خو د غریبانانو نادارو کونډو رندو امداد کول ناروا، خو په سنت سرکلې او په ګویدن واده د نوم نمود دپاره پیسې الوزول ورته توب ښکاري. هره شپه به د لښکر خان دي کره ډمامې وې او په حجره کې به ټنګ ټکور و. هغه د مشرې بیبي او کچکول د خان په بېګارونو زرې زرې شول. آخر د واده نیټه راغله، کلی په بله اوړېده. د لرې لرې خلک راغلي وو. په حجره کې ښه ګرم مېلمس و. لوټونه شیندلي شول، جامونه ویشلي شو، ډزې کېدلې. د کشر خان زوی شمشیر خان په یو لاس لوټونه شیندل او په بل لاس ډزې کولې چې ناګهانه د ټوپک شپېلۍ ښکته شوه. خلک خو نور هم ګڼو، خو هغه د چا خبره چې کاڼی د یتیم سر نه راځي. کچکول رسا د زړه په سر ولګېدو او په ځای سوړ شو. د کچکول د مرګ اواز په هغې لکه د اسرافیل د شپېلۍ ولګېده. د خدای په اسره پاتې شوه. کچکول ورته په جولۍ کې د دلی غمونو نه علاوه ګل خان او یوه غوا پرېښوده. هغې به د لښکر خان د کره خدمت کولو چې هغوی به ورله څه سړه توده ورکا نو په هغې به یې د ژوند توده سړوله. د غوا د پیو نه به یې پسه کې ځان له چای پخې کې او څه به یې په ماسټر صاحب دي ځان له خرڅ کړل. هغه پیسې به یې د ګل خان قلم مشواڼۍ او دارو درملو ته څڅولې. خو نن هغه غریبه هم اوږې تږې ولاړه وه. هغې لا سوچونه کول چې ګل خان ورله آواز ورکړو: مورې څه سوچونه یې وړئ؟ رښتیا ما وې چې خان راته یوه بله خبره هم وکړه. هغه راته وې چې د سبا نه راځه چې په حجره کې څه کټ بالښت او کور ته څه وړې راوړې کړې.
چې ما ورته وویل زه خو سکول وایم. نو خبرې مورې خان راته څه ووې؟ مور ترې زار بچیا څه یې درته ووې ها؟ مور ځان ته راجوخت کو او په ډېره مینه یې ترې پوښتنه وکړه. راته یې ویې چې هلکه دا څه بوتو بوتو سرې ته به سبق څه کوې؟ ته به د کومې افسر جوړېږې؟ د دهقان زوی خو د دهقان زوی به یې نو ته به خو په مونږ وایو چې دومره لوی لوی دفترونه مو دي، د سبا نه کار له راځه ګنې ځان له د کنډر غم وکئ. مورې دا خانان ولې خانان مې ها؟ ولې دا خدای هم د دوی په کنډر؟ مور ورله زر په خوله لاس کېښود او ورته وویل نه بچې نه نه داسې مه وایه الله پاک به خفه شي. سر یې اسمان ته اوچت کړو او د سترګو نه یې رڼې رڼې اوښکې په ورېدو شوې. ناګهانه د یوې او بلې تورې تورې وریځې راوچتې شوې او ښه په ګړز ګړوز باران شروع شو. داسې ښکارېده لکه اسمان هم د ګل خان د مور سره ښه په ډرک ډرک ژړل. ګل خان ډېر خوشحاله و چې که خیر وي اوس به شینکې زرغون شي، ورشوګانې به آبادې شي. د شپې تر ناوخته پورې هغه د خوشحالۍ نه او بیا د ماشو د بنګار نه خوب نه ورتلو. خدای خبر د شپې څه وخت د هغوی سترګې ورغلې. باران ښه په شړپ ورېده لکه چې د اسمان زړه لا سپک شوی نه وي، خو د هغوی زړې کوټې د اسمان د اوښکو دا دومره ډېر بوج ونه زغملی شو. سهار چې خلک راپاڅېدل نو د کچکول خونه میراته وه. ګل خان او مور د حالاتو د ناترسه څپېړو او د پردو خدمتونو نه ایله ایله بېغمه شوي وو.